بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو هیوادوالو سلامونه او نیکې هیلې مې ومنئ. زه له برېټانیې څخه یو ځل بیا ستاسې په خدمت کې حاضر یم او غواړم چې د میرګي یا اپلپسي او یا زموږ تاسې په اصطلاح باندې د پیریانو نیولو یا ګنده کولو په اړه باندې خپل معلومات له تاسې سره شریک کړم. لومړی دا ناروغي څه ډول پیښیږي او څه ډول منځته راځي. موږ تاسې ټول پوهیږو چې د چاپیریال څخه معلومات زموږ تاسې د وجود د اعضاو په واسطه باندې راټولیږي او د عصبي رشتو له لارې زموږ مغزو ته وړل کیږي او هغلته یې تحلیل کیږي. د مثال په ډول باندې زه مخامخ کیمرې ته اوس ګورم، دا معلومات زما د سترګو په واسطه باندې راټول د عصبي رشتو په واسطه باندې زما مغزو ته وړل کیږي او هغلته تحلیل کیږي او هغه وایي چې دا کیمره ده، تور رنګ لري او زما څخه په دومره مسافه کې موقعیت لري. دغه معلومات چې موږ د پزې، سترګو، غوږو او لاسو د مختلفو اعضاو په واسطه باندې زموږ مغزو ته رسوو، دا معلومات په یو ډیر منظم شکل باندې د برق د جریان په واسطه باندې ځي او کله چې تحلیل کیږي زموږ تاسې په مغزو کې، هغلته هم په مغزو کې ډیرې عصبي حجرې موقعیت لري او دا یوه حجره له بلې حجرې سره هم د برق د جریان په شکل باندې تماسونه نیسي. دا معلومات یو له بل څخه تیروي او د هغه تحلیل کیږي. خو که چېرته په دې نظم کې یو څه ګډوډي راسي او یا دا د برق جریان په غیر منظم شکل باندې زموږ تاسې په مغزو کې تولید سي او یا هم د سیلاب په شکل باندې یا د برق د شاټي په شکل باندې دا ټول جریان د برق د موږ د مغزو نه تیر سي، په دغه صورت کې چې کوم اعراض منځته راځي، زموږ تاسې لاسونه شوري، پښې م شوري، سترګې م کار نه کوي، هوش له لاسه ورکوو. دغه اعراض چې منځته راځي دغه ته موږ تاسې میرګي یا د پیریانو نیول یا ګنده کول وایو او یا د طب په اصطلاح باندې موږ ورته اپلپسي وایو. که څه هم اپلپسي په مختلفو شکلونو او ډولونو تقسیم شوې ده، خو زه به د اسانۍ لپاره صرف او صرف د دوو مهمو ډولو ذکر وکړم. یو ته یې په طب کې موږ پارشل سیجر وایو یا په اصطلاح باندې دغه اولې حملې چې کومې د میرګي کیږي. که څه هم ما ډېر کوښښ وکړ چې نوم یې په دري یا په پښتو کې پیدا کړم، ومې نشوی کولی، خو په طب کې موږ چې اوله حمله وسي یا موږ هغه ته اپلپسي نه وایو، موږ هغه ته صرف سیجر وایو. یو حمله، فقط یو حمله یې یادوو، خو اپلپسي چې ده هغه همدغه حملې دي خو یو جلا ناروغي ده چې موږ تاسې په اصطلاح باندې میرګي او یا د پیریانو نیول که څه هم ټولو ته وایو، هر سیجر ته وایو، خو میرګي چې کوم په مشخص شکل باندې موږ ذکر کوو همغه اپلپسي ته فکر کوم وایو. نو هغه په دوه شکله، یو ته یې پاشن یعنی فقط د دماغ یا د مغزو یوه برخه پکې ګډه وي، یوه برخه پکې ګیر وي، او یو ته جنرالایز یا عمومي سیجر یا په اصطلاح اپلپسي او یا میرګي یا په هر نامه چې څوک یادوي هغه ورته ویل کیږي چې په هغه کې ټول ماغزه راګیر وي، یعنی په ټولو مغزو کې دا کوم د جریان یا د معلومات غیر منظم توب په ټولو مغزو کې روان وي. هغه چېرته زموږ تاسې د مغزو صرف یوه برخه پکې اخته وي چې موږ ورته پارشل سیجر وایو، هغه داسې ده چې د مثال په ډول باندې هغه برخه زموږ تاسې د مغزو چې سر و کار یې له بوی سره ده، چې د بوی تحلیل پکې کیږي، که چېرته په دغه ځای کې په غیر منظم شکل باندې د برق جریان تولید سي، ناروغ دا فکر کوي چې په اصطلاح باندې اما اوس د کباب بوی راته راغی، اوس د دې شي بوی راته راغی، د دې شي، او په حقیقت کې هغه بالکل موجودیت نه لري. شاوخوا ته چې کوم خلک ناست وي هغه یو هم دا بوی نه ورته راځي، صرف دغه یو ناروغ ته راځي. یا په اصطلاح د ناروغ صرف یو لاس شوري، یوه پښه یې شوري دغه په شکل باندې، لکه څوک چې پیریانو نیولی یا میرګو نیولی، فقط یو لاس یا یوه پښه یې شوري، نور جک جوړي، په وجه د دې باندې چې صرف او صرف همغه په مغزو کې دغه خاص مرکزونه ورباندې اخته وي، یو مرکز ورباندې اخته وي او ټولو مغزو ته تر اوسه پورې دغه غیر منظم برقي جریان نه وي تللی. خو هر هغه وخت چې زموږ تاسې په مغزو کې په دغه
د برق شارټ یا غلط برقي جریان ټولو مغزو د ټولو برخو ته ولاړ شي، په هغه صورت کې زموږ لاسونه هم شوري، پښې هم شوري، په اصطلاح په هوښ کې هم نه یو، سترګې هم کار نه کوي، غوږونه هم کار نه کوي، هیڅ شی هم په منظم او په صحیح شکل باندې کار نه کوي او بېهوښه یو. دغه ته بیا موږ جنرالایزډ سیژر او یا که چېرته د اپیلپسي په نامه باندې ذکر کړی نو هغه ته جنرالایزډ اپیلپسي وایي. دومه مهمه خبره دا ده چې موږ تاسو چې کوم شي ته زموږ په اصطلاح مرګي وایو او دا کوم حملې چې په انسانانو باندې راځي، دغه حملې د پیریانو حملې ورته وایي یا د ګنده کول یا نیول، هر څه نامه چې سره یادوي، د ځینو اسباب معلوم دي خو د ځینو نه دي معلوم. په هر څلور کسان چې روغتون ته اول ځل د دې حملې سره راځي، په هغو کې یو کس داسې یو ناروغي لري چې هغه په واسطه باندې په دماغ کې دغه غلط یا غیر منظم برقي جریان تولید شوی دی. د مثال په ډول باندې که چېرته د انسان دماغ یا مغزو ضربه لیدل وي، له یو ځای نه راغورځېدلی، چا په یو شي وهلی، په هر شکل په لوبو کې ځان خوش کړی، په مغزو کې وینه غوټه سوي، د مغزو سکته سوي یا دماغي سکته سوي، یا په مغزو کې سرطان موجودیت لري، او یا هم ځینې دواوې دي چې هغه امکان لري د دې باعث شي. او تر ټولو مهمه د شکرې د ناروغان چې کله دوا زیاته وخوري یا انسولین زیات شي ورباندې، د هغو د ګلوکوز مقدار چې په وینه کې کښته ولاړ شي، هغه هم د کټ مټ د هغه په شکل باندې د پیریانو د نیولو یا د مرګي په شکل باندې همدغسې حمله په د شکرې په ناروغانو باندې راولي. نو کله چې دا ناروغان موږ ته روغتون ته راسي، تر ټولو لومړی موږ دا فکر کوو چې آیا دا لومړی ځل ده، د دو خو به کومه ناروغي نه وي، د هغو لپاره معاینات کیږي، لکه څنګه چې د زړه ګراف اخیستل کیږي همدغسې د مغزو لپاره هم ګراف راځي، هغه ته موږ EEG وایو. د ناروغانو لپاره دغه EEG کیږي، تر ټولو له مخه ورته سي ټي سکان یا MRI کیږي، او له هغه سره په څنګ کې او په لومړي ځل کې ورته د وینې معاینات کیږي، د ناروغ ګلوکوز کتل کیږي، دا ټول شیان کتل کیږي چې په ناروغانو کې خو به داسې یو شی موجودیت نه لري چې د یوې ناروغي په واسطه باندې دا حمله ورباندې راغله ده. او یا هم د مثال په ډول باندې د مغزو انتانات، مثلا دغه ناروغي سوله د مننجایټس ناروغي سوله، یا په اصطلاح باندې لکه څنګه چې وایرسونه زموږ تاسو په زکام اخته کوي، د ستوني په درد، همدغسې بل قسم وایرسونه شته چې هغه دماغ د انتان باعث ګرځي، همدغه هم کولی شي چې په ناروغانو کې تبه منځته راوړي او له هغه سره په څنګ کې ناروغانو ته دغه پیدا شي، د مرګي په شکل باندې همداسې حملې ورباندې راشي. او یا هم کله چې ماشومانو شدیده تبه شي، په ماشومانو باندې دا حالت راتلی شي. خو کله چې موږ دغه شیان وویل چې دا شیان پکښې دا کوم چې ذکر کړل چې دا پکښې موجودیت ونه لري، له هغه نه وروسته په هغه اوله حمله چې په چا باندې راغلي، تر دې پورې هم موږ دې ناروغانو ته دا نه وایو چې دا ناروغان اپیلپسي لري یا د مرګي عمومي ناروغي لري. که چېرته دوهم ورباندې راسي له هغه څخه وروسته، او یا هم کوم وخت EEG کوي یا د مغزو هغه کوم ګراف چې د زړه په شکل باندې اخلي د مغزو واخلي او هغه معلومیږي چې په اصطلاح باندې دا ورباندې دا ناروغ اپیلپسي لري، د هغو په واسطه باندې تشخیص او له هغه څخه وروسته ناروغ ته دوا ورکول کیږي. دوا یې نهایي مؤثره ده، تقریبا د 25 مختلف قسمه دواګانې دي، ارزانه دي، د دنیا په هر کونج کې پیدا کیږي. خو تر ټولو مهمه خبره دا ده چې ناروغ ډاکټر ته ولاړ شي، لکه څنګه چې ذکر وکړو د دې تشخیص یو داسې اسانه او بسیطه خبره نه ده، یو څه کار غواړي. په اصطلاح باندې کوشش وکړي چې په مغزو کې بل شی موجودیت ونه لري، ځکه د هغو تداوي په مکمل شکل جلا ده. نو په دې وجه باندې د دې ناروغانو ته دوا ورکول کیږي، او اکثریت یې د 80% څخه زیات له دې دواو سره ښه کیږي. امکان لري په ځینو ناروغانو باندې دوباره بیا دا حملې راشي،
خو په اکثره مواردو کې ډیره راکمه وي. د هغو فامیل ته معلومات ورکول کیږي، هغه شیان معلومیږي چې د هغو په واسطه باندې په ناروغ باندې دا حمله راځي. مثلا د کیمرې فلش ته په اکثره ناروغانو باندې امکان لري چې څوک د میرګي ناروغي ولري ور باندې دغه راسي د میرګي حمله راسي د په وجه باندې. مثلا بخابه ده، بخابه ور باندې امکان لري د میرګي حمله ور باندې راولي. سیواله هغه ناروغي چې مخکې مې ذکر کړلې چې امکان لري د په واسطه باندې هم دغه یو حمله په انسانانو راسي، او کدا ناروغي موجودیت ونه لري او صرف میرګي وي یا د میرګي ناروغي وي یا اپیلپسي وي، په هغه صورتو کې د دغو اسباب د په صحیح شکل باندې معلوم نه دي. نو په دې وجه باندې د ناروغي کنټرول چې ده صرف د دې لپاره ده چې د حمله ور باندې رانشي او د مغزو هغه غیر منظم جریان د برق چې کله پکې تولیدیږي د هغو د راکمولو لپاره دواوې کاریږي. هغه ډاکټران چې د دې ناروغیو متخصصین دي هغه ته موږ په طب کې د طب په اصطلاح ورته نیورولوژیست وایو یا نیورولوژیست ورته وایو، او یا هر هغه داخله ډاکټر چې په اصطلاح په دې ځای کې دلچسپي پکې ولري او یا مطلب د دې په تداوی کې کار کړی، د ناروغانو ډیر لیدلی او کتلی دغه معالجه کړي او ور باندې پهیږي، کولای شي دغه متخصصینو ته ورسي مراجعه ورته وکړي ترڅو تشخیص وشي. یو بل خبره چې لا یاد مې ونوځي هغه دغه ده چې کله کله په حامله ښځو کې خصوصا د حمل په اواخرو کې امکان لري د یو حمله راشي. هغه حالت ته موږ په طب کې اکلمسیا وایو او دا یو ډیر عاجل حالت ده، ځکه دا ناروغي د امکان لري د ماشوم او ښځې مور دواړو ته د ژوند خطر وي، او هغه د وینې د فشار او د نورو مختلفو عواملو په واسطه باندې دغه حمله په حامله ښځو باندې راځي او تر ډاکټر پورې ورسوي چې ترڅو په صحیح شکل باندې د دې علاج وشي. بل مهمه خبره ده چې هر هغه څوک چې د اپیلپسي یا میرګي یا هر نامه چې یادوي د دې سره تشخیص شي، هغه باید حد اقل تر 1 کال پورې شخصي موټر کچيري هغه ونه چلوي. کچرته خصوصا په بریتانیا کې کوم قانون سره هغه دا چې کتر 1 کال پورې دغه کس هیڅ بل حمله ور باندې رانه بیا ورته اجازه ورکول کیږي شخصي موټر، فقط شخصي موټر، او هغه کسان چې هغه باری او یا د سوارلیو موټران چلی هغه بیا 10 کال موټر د موټرواني نشي کولای، د سوارلیو یا د بار موټر نشي چلولای، ترڅو پورې د نورو خلکو ژوندونه په خطر کې ونه چوي، یعنی په اصطلاح دا حمله ور باندې رانسي چې د موټرواني کوي. نو خدای دې وکړي چې دغه معلومات ستاسو لپاره ګټور وي. نور مو په خدای سپارم.